إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. محترم و معزز و عزتمند و مسلمانان ورونو، من د جهنم ډیر حالات ذکر کړل. د جهنمینو خوراک او د جهنمینو جړاګانې پریادونه او د جهنم عذابونه چې په دې جهنم کې څه رقم عذابونه دي او د جهنم دا اور دا منګ ذکر کو. اوس به دا خبره منګ ذکر کو چې دسې ګرم اور دی او دسې سخت اور دی. نو اسباب دخول النار هغه اسباب بنن ذکر کو چې پاغي باندې انسان جهنم ته داخليږي او دا هغه اسباب او مرتکب چې کله انسان شي او دا غي ارتکاب وکي نو دا انسان جهنم ته په دغه اسباب باندې داخليږي. زمنګ رب ډیر مهربان دی. زمنګ رسول هغه په دې امت باندې ډیر شفقت کوونکی رسول له او ډیر خپکیدونکی رسول له. زمنګ رب دا مونږ ته ویلي دی چې جهنم می تیار کړی دی او دغه اسباب دي په دې باندې جهنم ته ځي او دغه اسباب دي په دې باندې د جهنم نه خلاصيږي. او زمنګ رسولم ډیر مهربان دی، ډیر شفقت کوونکی دی. قران کې الله وی رؤوفن په دې امت باندې دا رسول محمد صلی الله علیه وسلم ډیر شفقت کوونکی رسول دی. دغه رسول مونږ ته دا اسباب خودلې دي چې دغه لار غره جنت ته تللی دا او دغه لار جهنم ته تللی دا. اسنه چې کله سباله به جهنم ته لاړ شي او به رسول ملامت کوي چې ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، مونږ ته نه څوک زیره راکون کې راغله دی او نه څوک یې راکون کې راغله دی. الله وی قران مې راولېګا، رسول مې راولېګا ته هغه ته دوه لارې خودلې دي. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. کله چا خوښ شي ایمان دراوړي او کله چا خوښ شي کفر دی وکي. الله وی مونږ جهنم تیار کړی دی، کچا د جهنم اسباب وکړه جهنم ته بزي. نو هغه اسباب چې پاغي باندې انسان جهنم ته داخليږي او انسان به د جهنم مستحق جوړیږي، هغه کم اسباب دي. یو دو اسباب بنن ذکر کو. یو د هغه اسبابونه چې انسان په جهنم ته داخليږي او د جهنم مستحق په جوړیږي، هغه الشرک والکفر. یو شرک دی چې یو سړی د الله سره برخدار جوړ کی چې یاره دا پلانې بابا
د الله سره شریک دی دی پلانی بابا له الله برخه ورکړي دا پلانې بابا بچي ورکي بچو ورکولو برخه الله دل ورکړي دا پلانې بابا خکول کوي دا پلانې بابا د زیړی ذمہوار دی او د دانی ذمہوار دی او د عزت ذمہوار دی او د مال ذمہوار دی دسه برخداران چې چا د رب العالمین سره جوړل الله وایزه دا بنده نه بخم او دا انسان به جهنم ته داخلوم او خالدان جهنم کې به همیشه مونږ ته الله ویلي دی ګوره چې ما سره شرک جوړ نه کوي که شرک هم سما سره جوړ کو ګوره جهنم تم به ما الله رب العالمین په سورۃ النساء کې ویلي دی ان الله لا یغفر الله ګوره دا خبره نه ماپ کوي چاته ایشرک به چې د الله سره د شرک وشي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء د شرک نه ما سوا الله رب العالمین نور ګناونه بخي چا لپاره چې وغاړي نو کله الله خو خشي نور ګناونه د الله رب العالمین بخي ولیکن شرک الله رب العالمین اڅ یو بنده ته نه بخي کله الله سره د ذری په اندازه باندې شرک جوړ کو چیر پلانې بابا د الله سره شریک دی او پلانې خکون کې دی او پلانې دسه دی او پلانې دسه کله الله سره دی پلک څخه یو څوک شریک جوړ کو تا ځان له جهنم واجب کو فقد حرم الله عليه الجنه هغه چا باندې الله رب العالمین جنت حرام کړی دی چا چې د الله رب العالمین سره شریک جوړ کو او برخداري د الله رب العالمین سره وګرځاو د انسان په ځان باندې جنت حرام کو حدیث کې راغلی دی مشکات کې دا حدیث دی الله رب العالمین وی حدیث قدسی دی یسبنی ابن آدم الله وی ما ته کنزل کوي کنزل سری ابن آدم الله ته کمی کنزل کوي ابن آدم د سی وی چې اتخذ الله صاحبه وولدا بني آدم د سی وی چې الله رب العالمین خزنی ولید او د الله رب العالمین د لپاره بچی دي دا خبره الله رب العالمین وی ما ته کنزل دا بندگان ما ته کنزلی کوي لکه بدی نسوارو کې باز خلکو یعقوبیو ته ویل کېږي هغه به ویلي چې الله رب العالمین د مریم سره واده وکړ نعوذ بالله من ذلک او دا غین عیسی علیه السلام بچی پیدا شو دا د کفر عقیده ده باز په يهودو کې يهودو به ویلي چې عزیر د الله زوی دی بازو به کده ویلي دي مشرکینو وای چې الله رب العالمین د پیرانو سره واده کړی دی او دا غین بچی پیدا شوی دی دا ملائک وای دا د الله بچی دی او د الله لورګانی دی دا ګنده عقیده دي مشرکینو او د دې بيدینه خلکو د عقیده چې دا د کفر او د شرک عقیده دي بده څه ویلې موږ د څه ویو الله رب العالمین بچی د ضرورت نه لري الله رب العالمین بل کوم مقدار ته ضرورت نه لري الله رب العالمین د څه ذات دی چې هغه مستغنی ذات دی اچھا ته پروا نه لري مشرکین ویل چې الله بچی نیولې دی الله رب العالمین جواب کړي په قران کې زې په زې باندې چې بچی د هغه چا لپاره پکار دی چې هغه به سباله بوډا کیږي کمزوري کیږي بچی به دغه خدمت وکي او الله رب العالمین باندې اڅ زوال اس پنا اس کمزورته نه راځي د الله رب العالمین لپاره بچی ته ضرورت دی چې تاسو وایئ چې د الله رب العالمین لپاره بچی دی د وجنه حدیث کې راغلی السبع الموبقات و د څه ګناونه دي چې هغه د انسان بیخ او باسیو انسان هلاکي تباکي یو پاره کې الشرک بالله د الله رب العالمین سره شرک جوړول دا د څه ګناونه نه دي چې انسان هلاکي تباکي بل حدیث کې راغلی دي چې اکبر الکبائر په غټو کې غټ ګناونه رسول الله فرمایي الاشراک بالله د الله سره شرک کول دي دا د غټو نه غټه ګناه ده چې یو سړی د الله رب العالمین سره برخدار جوړ کی شاه ولی الله الدهلوی رحمه الله ذکر کړي چې دا د هندستان یو بهترین عالم دی دا وایي دا مشرکین دومره زیات دي چې بعض د خلک دی قبر ته سجدي لګي بعض د خلک دی چې هغه د کانو لوټو ته سجدي لګي بعض د خلک دی په دې مشرکانو کې چې د غوا بندګي نه کوي او حتی تر دې پورې چې بعض د خلک دی چې هغه د خزې د خاص اندام بندګي کوي او بعض د خزې دی چې د سړي د خاص اندام بندګي نه کوي کله چې موسی عليه السلام کوی تور تلار نو دا سامری چې وو دی بن اسرائیل ته ویل چې موسی عليه السلام ته کوی تور کې رب ګوري او رب دل تر غلې دا خسه دی د دې بندګي وکي داغي بندګي شروع کړه هغه گمراه کړه داخلك نو د سی بندګي په شروع کړه نن اندوانو ګوري چې د غوا بندګي نه کوي د غوا د می تیز اس کی داغي د خوشاین په جبونه کې ګرځي وای داس منګ مور دا داس منګ رب دې الحمدلله چې موږ له الله دا صفه عقیده را کړی دا په دې باندې شکر استل پکار دی چې خاص د یو رب بندگی کو او هغه د سر ټټو او هغه د سجده لګو په دې باندې شکر استل پکار دی دا د نعمت دی چې انسان د دې شکر وباسي نو د دې شکر استل ګور ډیر کم دی دا سوچ د چا سره نشته دی هغه انسانان چې د رب بندگی کوي په دې باندې شکر استل پکار دی ځکه د خلک شته چې د غوا بندگی نه کوي د کانو د لوټو بندگی نه کوي
د دې چا بندګي نه کوي چې هغه مړ دي هیڅ وسن لري قبر ته اسې چغي وي هغه قبر والا خپل محتاج دی چې کاش لګ نیک عمل وکم والله را اجر راکې او دې داغینه اجرونه غواړي او داغینه بچي غواړي او داغینه عزتونه غواړي دا قمقل خلق دي شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله کتاب لیکل اغاثه اللهفان باغی کی هغه په دې دویم جز کې د مشرکین او عقاید ذکر کړی دي چې بعض د مشرکین دي د قبر بندګۍ نه کوي بعض د مشرکین دي هغه د کانو لوټو بندګۍ نه کوي بعض د مشرکین دي هغه د لات منات عزا د دې بندګۍ نه کوي او بعض د مشرکین د نوح علی السلام په قوم کې چې هغه به د ود او د سواع او د یعوس او د یعوق او د نصر بندګۍ نه کولې چې قران کریم کې الله دا غو نمونه ذکر کړی دي نو د کانو بندګۍ نه کولې نو موږ له شکر استل پکار دي چې خاص د رب العالمین بندګۍ نه کو دا غسر څوک شریک نه جوړو دا غټ نعمت دی چې رب العالمین په موږ باندې کړی دی عقیده د توحید را نصیب کړی دا دا صحابه ډیر خیر خلکو صحابه مبارک راغلي دي چې دیو به ځان سره ویلي چې منګه باندې به څه بلا لیدلې وا چې موږ په جاهلیت کې د کانو د لوټو بندګۍ نه کولې د وجنه یو صحابي دی هغه مبارک راغلي دي محمد ابن هشام الکلبی دا هغه مبارک راغلي دي دا وای زه یو ځلې د پلار سره تلو ما یوه باندې ته غره طرف ته تلو ما وای چې کله لاړم مال ته مې یو کس سره شپش ولا وای د یو باندې چې سره شپش ولا وای پدې کې د شپې یو شرم خراغه عرب ته سرحان وای شرم خراغه او د دې باندې چې راګړې ونی ولا او وی تخته ولا وای دا باندې چې وای ګټه توخته او چې وکړه چې یا سید الوادي اے د دې علاقې او د دې کند سردارا اے مشرا راورسیږي او زما دا ګډه شرم مخماته کړله وای پدې کې چې ګورو یو اسماني چغه وشولا او هغه وکړي چې یا سرحان ارسله اے شرمخه دې سړی ته ګوره بیت دا ګډه را واپس کا او ګډه ته هیڅ ونه وګوره وای چې ګورو شرمخ هغه ګډه روانه کړي دا بیت روغ رمټه دا ګډه را واستله وای ما ځان سره سوچ وکړ چې موږ په علاقه کې چې کله شرمخ ګډه ویسي نو هغه چې ما تکلی نه یو هغه ته خړل نه پری دینه دای څنګه روغ راوړله وای دې سړی نه مې ته پوسو کو چې دا څه مسله وا هغه ګډه وتختول او تا ته غو کو بیت روغ راوړله وای هغه ویلي چې دلته په جناتو کې ولی دی د الله دوست دی او هغه په نوم باندې ز په کال کې څه ګډان صدقه کومه او هغه زما حفاظت کې او زما د ګډانو حفاظت کې اوس مې ته چې واله تاسو ولیدو چې دا ګډ را روغ به تاسو شرم خراوړه نو کدا چې تمنګ او تاسو وې منګ او تاسو هم دغه چغې شروع کړې وې چې یا سید الوادي را ورسېګو یا پلان را ورسېګو داغه په نوم هم صدقې شروع کړې وې خو لیکن تاسو صحابه او خیر خلکو او په غوړه مدرسه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدرسه کې تربیه شوی و دا وای موږ رالو زمو او پلار مې رالو د محمد صلی الله علیه وسلم نن تاسو کو یا رسول الله د قشان زګم شپش ولا شرم خراغه او ګډه ویولله واسړي ته غو کو چې یا سید الوادي را ورسېګا شرم خرانه ګډه ویولله هغه شرم خو له ګډه راوړله دغه مسله را سوش ولا وای نبی صلی الله علیه وسلم ویلي تلک الشیطان یضلک واذا شیطان او تاسو گمراه کولای دا شیطان او چې دا اسماني چغه وکړه او دا ګډه به ترا وستله دای دې پر دا کارو کو چې تاسو عقیده په رب العالمین باندې خراب کی نن وګورئ په دې دربارونو کې چې بعض چغه وشي خلکو وایي چې لکه وګورئ دا چغه په دې کې وال کیږي او دسی کیږي او دسی کیږي دا شیطانان دي چې دا انسانان گمراه کوي نو دا عقیده د توحید د دې اهتمام کول بکار دي د دې ساتل بکار دي چې رب العالمین سره شرک وکړو دا انسان الله رب العالمین جهنم ته داخلي او ذا پیری بارک راغلي دي چې دای و پیری وا ا دې خلکو ول بندگی کول واد النخل سره دلته داوا یو ونه کې داوا او لاندې یو منجور ناسو منجور بناسو لاندې او چغه بیواله دی له بڅوک راغه او ته ویل چې یاره د بچی ضرورت ده عزا ابي تی وی چې بچی را لراکی چا به ویل چې یاره مال ته ضرورت دی او دا دی بچغه وکړي چې یا عزا بچی ته ضرورت دی یا عزا دشمنی د غلبی ته ضرورت دی یا عزا مال ته ضرورت دی او دې ته ضرورت دی او عزا به د پاس ته چغه وکړي چې قبول طالب قبول شه نو نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې دغه څه د شرک اړه ده د دې ختمول پکار دی لپاره به کنزمره نه وي خالد رضی الله عنه پاتې د چې رسول الله دا د شرک اړه به ختمه کما نبی صلی الله علیه وسلم لکسان ورله چې کله ورل الالتا نو الته څه د کی کر ونی وي وادو نخلی سره واغه غوڅیګلې
او راغه نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا رسول الله د شرک هغه اډمه ختم کړله نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې په خدي ولیدل او کنه وای خالد رضی الله عنه ته ویل چې یا رسول الله څه په خمه ونه لیدل نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې تا عزانه د وجلې او ورشه عزام لکه خالد رضی الله عنه به ورغه دا وای چې موقت الواد النخل په یو طرف کې ونه وغټه ونه وا او د دې یخ یو منجور ناسو وای زور لما وای چې کله دیونه ته ودرېدل ما تبرګې مې راواغست او داونه مې راړوله لاندې انسانانو کې منجور او هغه چغه وکړه چې اعز شدي شدة لا تكذبي على خالد القل خمار وشمري يعزك لكشا او دا ټول چلو پریب دی پر خالد باندې راواچ ودا دی وسوجنه خر ختمې دی وای خالد رضی الله عنه چغه وکړه ویلې چې اعز كفرانك لا سبحانك اني رايت الله قد اهانك وای عزا ما الله رب العالمین لیدل دی چې تیس پک کلی او ستا بندگی ختم کړي دا نن بدیږي کې زدا یا عزا دا غ رکوم او دا چغه بدیږي کې زنن رکوم وای ما ته برګي تلاش کو چې کله مې دیونه لدا گزار ورکو چې ګورم د برنه یو بلا را روانه ده او دسه بلا ده چې د سر اختیار په خو ته رسیدلې دا عزا پیری وا وای دا را روانه وا وای ما ویل چې د ایمان د معلومولو مقدہ تبرګی ته ملاس کا وای کله چې د عزا زما خاطر ورسیدله وای ما ویل چې لا حول ولا قوه الا بالله او ما ته یو شلک دیرګه بدی تبرګی باندې ومه والا فصار حمما وای دا د شوا لکه سکاره او ایسته ختم شولا لا حول ولا قوه الا بالله ته هیڅ شنه شټینګېدل او ختمه مکړه وای رالم دغه ځکه چې کوم دا دغه ناسو د منجور دې ته ویل چې اے مشرکا د الله بندګین او د الله جمعتون کوم وجود بلځه کې راغلي او دې عزات دا چغي وي او تبرګه په سره واغسته وغه کم منجور چې وغه مل ټوټه ټوټه کولا عالم رسول الله ته ویل چې رسول الله د شرک هغه اډمه ختم کړله نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل سدي ولیدل و یا رسول الله ومم لیدل او ختم کړل نو د شرک اډه ختم کړله صحابه به دا اډه ختمه ولي نن بعضی مشرکان خلکی او د سه اډه کولاوي او د سه زیارتونه جوړي چې ردل خلک راځي او دلته بچي غواړي د بابانا او دلته بل عزت غواړي او دا غواړي دا ټول د رب العالمین حق دی او د خلق واست بل چاله ورکلې دی دا وجنا موحد الجاهلیه د جاهلیت موحد مسلمان سره زید ابن عمرو ابن نفیل رضی الله عنه چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې دا نبی صلی الله علیه وسلم لا نبی شوی نو د دین مخکې د اسلام راوړل دی بارکه راغلی دی چې دای ورځ د مکی په لاندې طرفونو کې یو طرف کې روانو او دلته محمد صلی الله علیه وسلم را روانو وې دی محمد صلی الله علیه وسلم ته غوږ کو چې یا محمد ابن عبد الله یا د عبد الله زوی اعظم سره ډوډۍ وخوره وې نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې تاسو ډوډۍ څنګه خورم وای ولی وې ځکه تاسو مشرکان وي او تاسو د غیر الله په نوم باندې ذبح کوئ تاسو ډوډۍ څنګه خورم وې دی زید ابن عمرو ابن نفیل ورته ویلي چې ګوره منګه مشرکان نیو او زه د ابراهیم علیه السلام په دین باندې ما او موږ د الله په نوم باندې ذبح کوو دا د جاهلیت د وخت مسلمان سره و دا اسلام راوړیو دا زید ابن عمرو بن نفیل رضی الله عنه وی یو ځل زما بوتو په جاهلیت کې او زه تلوم په جاهلیت کې تلوم دا بوت مې د ځان سره بولیو وای دا مې یو ځکه دا بوت خپل دا بابا او دا کوم معبود چې مې دا په یو ځکه کینو او زه لړم قضا حاجت د پاره چې قضا حاجت وکما وای چراله ما ګورما یو ګیدړ راغلی دی او دا په خې اوچه تکلی ده او زما د بابا او د معبود په سر باندې لګې دي میتهزه کوي او دا وب په کتر روان دي وای ما زه ته ګورم ما ویل چې وس بس ما دا بابا او زما دا معبود په دې ګیدړ باندې حمله کوي او د خاص اندام نه بیرانی سی وس بیرانی سی وای ګیدړ په میتهزه وکړلې او نره ولټ روان شدا ګیدړ وای ما ویل د ځان سره چې عربون يبول الثعلبان براسه قد هان من بالت عليه الثعالب ويا رب دسي چې پاغي باندې دا ګیدړ می تیزي وکي دا خو ډیره بیزتی ولا وکړه دیلا او به دسي ویلي ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير وما دالات او عزا ټول پری خدل او د قرنګي او خیر سره د کار کوي چې مشرکان معبودان پریدي او خاص د یو الله بندگی کوي د چا ویل چې ته څنګه مسلمان شې موحد شې وای زدق دی ګیدړ چې زما په معبود باندې می تیزي وکړه او زما معبود کې ځان خلاص نکړ وای په دغه کې سم مسلمان شوم موحد شوم چې موږ د څه چا بندګی نه کوو چې ځان د ګیدړ نه نشي خلاصولې او موږ هغه ته چې غو چیرې موږ ته خلاص کا موږ ډیر قمه کړی وای دا غي نه پس وای ما اسلام راوړ او مسلمان شوم یو بل صحابي بارک راغلی دی هغه وای ما ځان له یو بت جوړ کړو او هغه د ستوانو د کجورو د دې شی نه جوړ کړو
وای چې کله به په سفر باندې تلم د ځان سره مې دا بوت را واغستو ځان سره مې ویوړو وای که چیرته به وږی شوم کله به مې ته پوزه وخړو کله به مې ته غوږ وخړو کله به مې ته لاس وخړو وای به د چې بارالم به ته مې سره شینه ون خلول وای وز د ځان سره چې موږ په دې جاهلیت کې موږ باندې څه شویو چې موږ به د شینو بندګي کوله چې خپل بم خړل او موږ نه به ځان نشو خلاصوله بل یو صحابي بارک راغلی دي وای زما یو بوتو ځان لمه جوړ کړو و سفر باندې تلو مزلالم قضای حاجت نو دامه کینو وای چې زګل رالم وای باد رالوتیو چې پام یو کو زما دا بابا نو وای ما ویل شیر اسمان ته بختی یا به چکر لګولې وای باد رالوتیو او داس ما معبودي وړو یو کوی ته ارتلو چې ورل د سکور ویلاندې په دې کوی کې پروت وای د پاسه په ګټو باندې ویشتو ما ویل چې ته د باد نه ځان نشي خلاصولې او باد ته ارتي نو ته ما څخه خلاص کې نو دسه جهالت کې داخل کو الله رب العالمین قران راولېګ نبی راولېګ چې اے خلکو ګورا دیو الله بندگی حق تا نور څوک حقدار د بندگی نه دی یو الله ته چغیوال پکار دی نن کزمنګ استاد مسلمانانو ګورئ په کومو شرکونو کې دی واقع دي بعض خلکو دکان د الله رب العالمین سره شریک جوړ کړي دي چیرې دا دکان مې نه زبر صفرما زبر د لوګي مرشمه بعض خلکو تجارت کاروبار د الله رب العالمین سره شرک جوړ کړي دي چیرې دا کاروبار مې نه زبر صفرما زبر د لوګي مرشمه بعض خلکو وظیفه د الله رب العالمین سره شریک جوړ کړي دي چیرې دا وظیفه مې نه زبر صفرما بچي به مې د لوګي مړ شي حالن کې د رزق وعده خاص رب العالمین اغسته ده دسه وخو چې ستا دکان نو تا تجارت نو ستا وظیفه نو او الله رب العالمین ته ساتلی دغه کار دیم نه الله رب العالمین بتا ساتي الله رب العالمین باندې بعض خلکو اعتماد پر وسا دا ختم شوی دا چې یاره پلانې نه نو زبر څه کومه د وجه فتح المجید کې لیکلي دي وای که چا دسی ویلې کې یاره د شپې د اسپې نه وي نو غلب راغلی زمنګ به اخلاق کړي وي وای په تحقیق سره د انسان شرک وکړه دا سپې د رب العالمین سره شریک کړ یا بعض خلک فتح المجید کې لیکلي چې په کشتۍ کې سواری او وای چې یاره کدی کشر د کشتیوان ډریور دا ډیر ماهر او خیر نه وي نو موږ به د دریاب غر کلی وي وای دي انسانانو شرک وکړه یا بعض خلک هغه وای کچیر د ډرایور و خیر نه نو دا گاډه بچنګېدلې و دا بشي و دا بشي و کدا خبره چاول دي انسان شرک وکړه یا بعض خلک په دې پټو کې دا یو چی ته کمی سر واغوندي د لپاره چې دا نظر نشي دا شرک دی په دې د انسانان په دې جهالت کې وسم واقع دي او پراته دي دا کارونه چې څوک دا خلک مشرکان دي خاص او رب العالمین باندې عقیده ساتل پکار دي چې ارشد رب العالمین پلاس کې دي رزقم الله را کوي ساتلم زمون الله کوي بچي ور کول الله کوي نن کومه تاسو وګورو دې دربارونو دې باباګانو ته چالت بدا کاګه کسان نه سي چا بلاس توږي او چا بخپکه کوي د چا بسترګي کوي او دربار کې بناسي او د خلکو نه روپې را غونډي او زمونږ استاد دا ساده او قمقلاني خويندې مين دي دا ور رواني داغونه به صحت غواړي داغونه به بچي غواړي بعضي دربارونو کې زنګوګان زوړندې کړي چې روي دی لټال ورکا چې کورې د بچو ډک شي بعضي دربارونو کې کہانی پراته وي دا کہانی په ځان باندې راکش کا چې دا اډوکو درد خشي چې په دې باندې ته دا اډوکو درد خکې نو به ډاکټران سره ناس دي به دې ورزي قلاره ولیکن دا اس شرک دی د خلکو په دې سترو کې دا خاوري ورا چلی دا اذن خکول کې هیڅ نشي کوله خکول چې کوي خاص رب العالمین کوي هغه ذات کوي جسمه اسمانونه پیدا کړی دي او الله رب العالمین هیڅ چاله یو برخه نه دا ور کړی چې یاره خکول کوا او ته بچي ور کول کوا یا زمنګ استاد سي په دې کورونو کې دا خزي د چې کله دا ډوډۍ په خینو دا ډوډۍ چې دی ولېږي ویل لوی ځوان را ورسېګا لوی ځوان چاته وای دا شیخ عبد القادر جیلانی ته لوی ځوان وای هغه په بغداد کې حق ده په عراق کې حالن کې هغه د شرک مخالف سړیو هغه نیک سړیو او نن خلکو دا غینا یو بابا جوړ کړی دی چې لوی ځوان را ورسېګا یو بابا را ورسېګا دا شرک دی او په دې کې د انسانان اخته دي څوک چې شرک کوي دا انسان جهنم ته ځي په دې باندې یا د چا خپخ وي شي ویره لوی ځوان را ورسېګا نو دا غټ شرک دی کفر دی څوک چې دا کار کوي په دې باندې انسان جهنم ته ځي د وجنا نبی صلی الله علیه وسلم وای د معراج په شپه باندې ما په جهنم کې یو کس ولیدو چاغي دا کلمی په ځان پسې راخلي او دا نور جهنمین د دې د بدبوینه تنګو وای ما ته پوسو چې دا څوک دی وای ما ته ویل شو چې دا عمرو بن لوحي الخزاعي دی دا هغه کس دی چې په زمين عرب کې د ابراهيم عليه السلام دین د بدل کړو شام لته والته پروپو باندې د آلات او منات او دا شي ناغسي دا بوتان او دا کانه او دا لوټي او دا راوړي او د عرب لا او دې ته ویل چې دا تاسو بابا ګاندي
نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې ما په جهنم کې ولیدا چې دا کلمی ځان په سر اخلي او نور جهنمین دنه تنګو. نو شرک د الله رب العالمین سره کول د څه ګناه ده چې الله رب العالمین نه بخي. عیسی علیه السلام ویلي دي چا چې د الله سره شرک وکړو فقد حرم الله عليه الجنه، په تحقیق سره الله رب العالمین په دې انسان باندې جنت حرام کړ. چا چې د الله رب العالمین سره لږ شرک ولې ونه کړ الله رب العالمین شرک نه بخي. یو سبب دا شو چې انسان په جهنم ته ځي او د جهنم په اور کې سوځي. هغه سبب دا شو چې انسان د الله رب العالمین سره شرک وکړي او د بل کس د الله رب العالمین سره برخدار جوړ. دویم سبب چې انسان په جهنم ته ځي او د جهنم ته به داخليږي هغه دا ده په الله پس ټوکی کول، مسخري کول، په رسول پس ټوکی کول، په دین پس مسخري کول. دا کار چې څوک کوي دا انسان به جهنم ته ځي او دا به جهنم ته داخليږي. تاسو وګورئ نن دا دهریه او کمونستان چې دی الله رب العالمین پس ټوکی کوي چې وما يهلكنا الا الدهر، دوی وایي چې موږ زمانه هلاکوي. دا کار د زماني دی، انقلاب د مادي دی. یا بعض په پلاسیپو دی بيدینو کې دوی وایي چې الله رب العالمین نه پوهیږي ما كان عالما وما هو الان عالما وما يكون بعد ذلك عالما. وای الله نه مخکې پیدا نه وس پیږي او نه برسته پیږي. الله رب العالمین نه پیږي. دا د پلاسیپو د بيدینو خبره ده. د غټو کافرانو دی الله رب العالمین پس مسخري کوي، ټوکی کوي. بعض خلک په اذان پس ټوکی کوي، اذان شروع شي دوی وایي شر رمباړي به شروع شول. دا وزګار خلک دي، دا مولین او دا منځونه دي او دا دي او دا دي. دوی په اذان پس مسخري کوي، ټوکی کوي. بعض خلک په پیغمبر پس ټوکی کوي او د پیغمبر ګستاخی کوي. څو چې الله او رسول او پیغمبر پس ټوکی کوي دس انسان الله رب العالمین جهنم ته داخلي او د جهنم اور په دس انسانانو ګرمي. څوک چې الله او رسول پس ټوکی کوي. کومګو تاسو صحابه وګورو، صحابه وګوره د رسول ګستاخی نه برداشت کوله. د رسول سره انتهایی ډیره مینه وا. عمر رضی الله عنه بارک راغلی دي. یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله عنه ته ویل چې یا عمر زه ته څومره ګرانې ما. وین عمر رضی الله عنه ته ویل چې یا رسول الله من كل شيء الا نفسي، د ارڅن راته ګرانې مگر د ځان راته نه ګران. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې پتا کې وسم ایمان نشته ته مؤمن نه. عمر رضی الله عنه ته ویل چې یا رسول الله وسره د ځان لا ګران شولې. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې وس پتا کې ایمان راغی. نو نبی به د ارڅن انسان ته ګرانې. حدیث کې راغلی لا یؤمن احدکم، هیڅوک پتا سو کې مؤمن نه ده تر دې پورې چې نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې زوتا د پلار د بچی د ارڅن ګران نشمه دا انسان مؤمن نه ده. صحابه عجیب مینه وا. په احد کې نبی صلی الله علیه وسلم د احد غزا ته روان دي. یو زنانه رااله او یو وړوکی ماشوم زیو. رسول الله ته ویل چې رسول الله دا زوی والا د ځان سره. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل بدیزه څه وکما. هغه خزه وته ویل چې رسول الله ته جهاد دزي غشه براشي او زما د زوی ته ونی سي دا به ته ډال کې غشه بس ما په زبانه ولېږي او ته به بچي. صحابه د سیمینه وا. د احد غزا ده او یا شهیدان د صحابو نه وشو. یو زنانه را روانه ده. چا دې زنانه ته ویلې چې ستا پلار شهید شوی دی، پلار دې مړ شهید شوی دی. وې دې زنانه ویلې چې رسول الله ژوند دی او کنه صحابه وته ویل چې رسول الله ژوند دی. وې رب کار آسان دی. چروانه شو به د چا چې خاوند شهید شوی دی. وې دې ویل چې رسول الله ژوند دی او کنه وې رسول الله ژوند دی. وې دې ویل نور مصیبتونه آسان دي چې رسول الله ژوند دی. وې به روانه وچاته ویل ورور دې شهید شوی دی. به ته چا ویل بل ورور دې شهید شوی دی. وې دې ویل چې رسول الله ژوند دی. رسول الله حي، اي رسول الله ژوند دی. صحابه ته ویل چې او رسول الله ژوند دی. وای ارینی وجهه ماته د رسول الله مخ خوي. وای کله چې رسول الله ولیدو وتویل چې یا رسول الله كل مصیبه بعدك جلل. یا رسول الله ار مصیبت ستانه رسته آسان دي چې تر اته صرف ژوند دی. خاوند مړ دی، پلار مړ دی، اورور شهید شوی دی. ولیکن رسول الله ته وای چې رسول الله ته چې ژوند دی ار مصیبت ستانه رسته آسان دي. دا صحابه مين و رسول الله سره د احد غزا ده. طلحه رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم مخ ته ولړل. یو غش راضی طلحه رضی الله عنه تلاش نسی د طلحه رضی الله عنه په لاس باندې لګي. بل غش راضی د طلحه رضی الله عنه په لاس باندې لګي. د غش لګیدل څومره سخت دي. دا تلاش نسی دا وای چې غش د په ما باندې ولګي خو لیکن چې پر رسول الله باندې ونه لګي. تقریبا او یا غشي د طلحه رضی الله عنه په لاس باندې ولګیدل. رسول الله ویلي چې رايت يد طلحه قد شل و ایمان طلحه رضی الله عنه لاس ولید چې دا شل شو. او نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې الا اوجب طلحه خبردار طلحه رضی الله عنه ځان له جنت واجب کړ. دیو د رسول الله سره د سیمینه وا. نن کومګو تاسو وګورو يهود نسوارا
زمونږ استاد د رسول بی عزتی کوي خو لیکن زمونږ استاد د تندیم نه تریویږي چې ته یو ورځ موږ ډوډۍ پرې نه خېدل چې زمونږ د رسول بی عزتی شوی دا او موږ خپه ډوډۍ مزرته نه کیږي يهود نسواره وګوره تصویر به جوړ کړي یو خزه به یو د بل کس لاس د غریوان ته به لاس ور چلی او دا وای چې یاره دا محمد صلی الله علیه وسلم دی او زموږ د غریوان ته لاس ور چلی زه د خپل حقوق واړم دې زموږ حقونه په عمل کړی دي خو لیکن د مسلمانانو چې ته د تندری درو نشه چې یاره زمونږ د رسول بی عزتی وشول موږ خپه شولو حالانکه صحابه چې وو چا چې د رسول بی عزتی وکړه پاغه به وردنګلې داغه نه به مقدس مکه خالق وو چا چې د رسول بی عزتی وکړه ابن منذر رحمه الله عملی کړی دی او قاضی عاص په شفا کې لیکلی دی او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو انقلابی کتاب لیکلی دی الصارم المسلول على شاتم الرسول 13 تور 65 اقا چا چې د رسول بی عزتی کوي دا کتاب هغه لیکلی دی او پاغه کې د څه لیکلی دی چې اجمع المسلمون مسلمانانو په دې باندې اجماع کړی دا چا چې د رسول بی عزتی وکړه او د رسول ګستاخی وکړه دا انسان به وجلې کیږي دا به مسلمانان ختمي وجنه به امام خطابی رحمه الله لیکلی دی چې لا اعلم فيه خلافه ما ته پدې کې د اچا خلاف نه دی معلوم چې هغه دی وایي چې ګستاخ رسول دی نه وجلې کیږي د ټول مسلمانانو اتفاق دی په دې باندې چې ګستاخ رسول به وجلې کیږي هغه به ملکیږي او قتل کیږي به د وجه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په اثارم المسلول کې واقع ذکر کړي او حدیث راوړل دی حدیث د څه دی چې وخزه په دې مدینه کې په عربو کې هغه ته عاصمه بنت مروان ویل کېدله او دی به شیرونه جوړول او كانت تهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم دی به نبی صلی الله علیه وسلم پس اشعار ویلي او د رسول الله په عزت به کوله په اشعارو کې نو یو صحابي دی عمر ابن عدي رضی الله عنه دا په سفر باندې تللی دی د 3 کالو مسافر دی دا په دغه کلی کې دی ناز دی شپه ده خلک غب دګي چا به یو شیر ویو او په دې شیر کې د رسول الله په عزت و د شیر چې رسول الله په بیزتی کې دی عمر ابن عدي ته پوښتنه کو چې دا شیر د چا دی دا چا ویل دی وای چا ته ویل چې دا اسماء بنت مروان ویل دی دا دلته وسنانه ده دا را پاتې ده او نبی صلی الله علیه وسلم د عمر ابن عدي بارک ویلو چې من اراد ان ينظر الى رجل نصر الله ورسوله فلينظر الى عمر ابن عدي وای څوک چې غواړي د څه کس ته وګوري چې د الله او د رسول مدد وکړي هغه د عمر ابن عدي ته وګوري د عمر ابن عدي را پاسه د تورې راواغستله او ویل چې الله ستا په ذات مې قسمی او زما د نظر په دی باندې چې زب خپل خزه ته نظم او خپل کور ته بنظم تر هغه پوره چې ما د دې زنانه د اثر نه جدا کړي دا څنګه زما رسول پس خبرې کوي وای دا روان شو دغه کلی تورغه د اسماء بنت مروان د کلی ته د ورځې ګرځي غله ته پوس کوي د خلکونه چې اسماء بنت مروان کور کم یو ده کور یو لسې کو چې کله ما خام شو شپش ولا دا راو وخت د کور ته او دا خزه سیګل چې دا خزه د اسماء بنت مروان او ورغه او دا تورې په ورکی خدله په خېړه باندې او اخو ته وېستله او دا تورې کې د ستاو کلولې ویلې چې دا انجام د حق چې عجز ما د رسول بی عزت کوي اخر ته دا سر راغوڅ کو او راوړ محمد صلی الله علیه وسلم ته د رسول الله مخې ته ورته چې یا رسول الله دې زنانه بس بی عزت کول او تاسو به اشعار ویلې او دا سر مې ته غوڅ کو د دې د ایمان و چې د رسول پس به خبره نه برداشت کوله نن يهود او نصاراو زمونږ د رسول څومره بی عزت نه وکړو قلار مسلمانان او د پراته دي او د رسول د عزت ایسا غم ور سره نشته دی دا صحابه چې یو خبره به د رسول په خلاف باندې نه برداشت کوله عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه بارک راغلی دا جنتی صحابي دي 10 مبشرو کې دي دا وای کله چې د بدر غزاوه او کله سپونه برابر شو وای ما چې کله د خې طرف ته وای وکتل زما خواته وای یو ماشوم ولاړل چپ طرف ته چې مې وکتل چپ طرف ته مې یو ماشوم ولاړو وای ما د ځان سره ویل چې کاش زما دي طرفونو ته مضبوط پهلوانان کسان ولاړ وي چې جهاد را سکلې و زما مدد وکړي وي زه د یو ماشوم مسکونډل ما ته ویل چې عمي اے کاکا ته ماته د ابو جهل راوخه او ابو الحکم د ابو جهل څوک دی وای ماته چې ابو جهل باندې څه کوي وراره وای ما ته ویلې چې زه خبر شوم ما چې د ابو جهل زما پیغمبر پس خبرې کړي زما پیغمبر ته کنځري کړي کدا ما ولید نن ته د مخ د اسمه کې خلاصوم وای به دې بل وسکونډل ما چې طرف ته مې ولاړو ما ته ویل چې عمي تر دا ابو جهل څوک دی وای ما ته ویل چې بچو ابو جهل څه کې وای زه خبر شوم چې د اسمه رسول پس خبرې کړي دي کدا ما ولید نن وجنما وای ما ته ویل چې نه غسپونه چې جوړي اند ابو جهل له
وای دوی دسی ورواولو تل لکه د شاهین مرغان وای ورله او ابو جهل راوارته وغه په تور باندې وو رسول الله ته وای معاذ نو د بل معاوضه چې رسول الله ما یو چې ما ابو جهل وجله بل ما وجله ده نبی صلی الله علیه وسلم ورته توري راځته کوي کله د توري وخدلې وای رسول الله ته تاسو دوه وجله ده کله ما زیګر شه نبی صلی الله علیه وسلم عبد الله بن مسعود ته ویل چې ورشه ابخي عدو الله دا د الله دشمن ولټه واڅ ابو جهل فکر عبد الله بن مسعود راغی ابو جهل پروت دی زخمی دی په دې خېټه ولا کې ناستا او ته ویل چې برت عدو الله د الله دشمنه یخشولې وای به دی ابو جهل ویلي چې څنګه کار څنګه شو ويره مسله هنن من وګټله غزا من وګټله وای به دی ویلي چې ګوره ابن مسعود ورشو دي استاد ملګری ته محمد ته صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې مخکې بدی شي اوس من دقصه بدی شي په دې ځل قدم په حالات او به ویل چې ارمان دي کاش د ذمہداري خزه بچونه وجل دي معاذ معاوض نه وجل کاش چې چیرته خاندانی کسانو وجل زم په دې ذمہدار خلکو باندې مړکلم ابي عبد الله بن مسعود ته زما دا څټ غړ غوڅ کبه ټولو څټونو کې د لپاره چې معلومیږي چې دا د ابو جهل څټ دومره متکبر انسان و د رسول بیزتی کړي وا او ماشومان د عمل کا امام ابو داود رحمه الله یو روایت راوړی پر روایت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما او دا روایت د علي بن ابي طالب رضی الله عنه هم نقل له وی ورځ په مدینه منوره کې په یو کوڅه کې وخزه پرته وا وی صحابه ویل چې دا خزه څوک ده نبی صلی الله علیه وسلم صحابه راټول او ویل چې دا چا وجلې دا څوک ده وی صحابه غری چا دا کو چې دا چا وجلې ده اخر د مجلس په اخر کې یوړون صحابي پاسه ده او ویل چې ما رسول الله صلی الله علیه وی صحابه راوسه رسول الله صلی الله ورته ویل چې یا رسول الله دا خزه ما وجلې ده نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ته وړون دي تا ولې دا خزه وجله و یا رسول الله خبره ته وکړه وی دا زما امي ولده و زما وینځوا دی به ماته جامې راغستلې او زړون دی مال به طعام خوراک راکو به ویلې چې ولیه منها ولدین مثل اللؤلؤتين او د دې خزینه زما دو بچی دي او دسی بچی مې لکه ملغلره خيسته بچی مې د دې زنانه نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې الله بنده ولې دې مړکله به دی ویل چې یا رسول الله خبره ته وکړه ولکنها تسب محمدا دې زنانه با یا رسول الله تا کنځلې کولې کله چې به کور ته لاړم دې به محمد دسه بیګا شوې زه کور ته لاړم یا رسول الله دې تا کنځلې وکړلې وای ما ویلې چې زه اسم لوندې مزه څه وکما خو زه د شپې به سره ګورم وای کله چې ما خام شو او شپه شوله وای ما سیخ د ځان سره راواغست او د بشتره کې مې ځان سره کېخده وای کله چې دا خو د شوله او وخړنېدله ما تغږ وک دا راي خانه شوله وای سیخ مې راواغست او په دې سینې مې ورکېخده بل روایت کې راغلي چې په دې ځل مې ورکېخده او په ورزور مې تر دې پورې چې د ملا د اډو کې چغار مې ولا اورېده کله چې مې تساوي سره خیاخه مکلا وای دا غینه پس مې په دې ډاندو سترګو باندې ونی ولا د پخینه او راکش مې لدی کوڅې ته یا رسول الله پته مې غیرت کړې ده کته مې وسوجنه وک پرې دې مې وای نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ د دین بعد چې چا د محمد صلی الله علیه وسلم بیزتی وکړه فدمه هدر د دې وینه تد دا ډون صحابي دي او په نبی صلی الله علیه وسلم د غیرت کو چې هغه خپل محبوب وینځو خزه هغه د رسول الله نه قربان کړله نن کومه تاسو وې د رسول بیزتی کیږي فلاری او دی او پراتی او پدی کې اخته او شرب بچو له سیر وړو وګټ من د سیر لو غټو لپاره نیو پیدا من دې لپاره پیدا یو چې د الله بندگی وکړو د الله په لار کې jihad وکړو د رسول بیزتی چې څوک دا غن انتقام والو من دې لپاره پیدا یو بخاری کې حدیث ده په مدینه کې یو يهودي كعب بن الاشرف دی د نبی صلی الله علیه وسلم پس خبرې کوله او دی مکی ته راغله او د مکی د مشرکین راځي کړي قریش چې راځي د محمد صلی الله علیه وسلم سره جنگ کو نبی صلی الله علیه وسلم پاتې د ملګری راټور لوي ویلي مل كعب بن اشرف د دې كعب بن اشرف د سپینه بم څوک خلاص کی انه قد اعذى الله ورسوله دی الله او د الله رسول ته zarar ورکړي ده د دې بم څوک خلاص کی صحابي پاسې د کشر صحابي محمد ابن مسلمه رضی الله عنه دا پاسې یا رسول الله دا پیدایز کوما او د دې بيدین نه بده زخلاص کما ولیکن دوه کارو کوي رسول الله وایڅ یو دا دی چې رسول الله کتاب په عزت کمی خبري وکما یا رسول الله دې اجازه راته وکاو دویم مال یو څو ملګری راکا چې مونږ لړ نبی صلی الله علیه وسلم لا ابونا اله رضی الله عنه یو دا ورک او عباد بن بشر ورکو ابو حفص بن جبر دا یو لورک له صحابه زي تاسو لاړ شئ ته ابونا اله د كعب بن اشرف رضعي ورورو چې کله رال مازیګر ټیم د كعب بن اشرف ته دروازه وټکوله ور داخل شو سره کېناسته وای څه بسر اغلی وای ويره من دې بسر اغلی
من په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی او د دې بل کار نشته دا وایي چې صدقې دی او خیراتونه دی او روپۍ دی او دا راکړي من ته لګي روپۍ دی او من سره روپۍ نشته دی او تعالی راغلی کله مال چې دی راکړه قرض دی وته ویل چې مال بدر کما تاسو ما سره ضمانت او غاڼه کې څه کېدی دی وته ویل تاسو خو غدي کعب بن اشرف وته ویل چې تاسو مال ما سره خپل خزي غاڼه کېدی وای دی وته ویل محمد ابن مسلمه چې رفع عربو کې بدا اولنې تاریخي چې په قرض کې چاله چانه خزي نیولي په ضمانت کې دا کار څوک چې ده کوي وای به وته ویل چې خزر اسنه دي نو زدا بچی را سره غاڼه کې کېدی وای محمد ابن مسلمه وته ویل چې منګه بچی تاسو سره څنګه غاڼه کې کېدو سباله بس منګ بچو ته خلک پیغور کوي چې تاسو پلرونو په 2 وسقو په 3 وسقو کې غاڼه یې وي سبا را سره کېدی ته څو غاړې ور وسلې را سره کېدی غاڼه وای زه سید اصلي به سره کېدو څه ټیم به راوړ یاره ما خام بس نه هیدل راوړو سیدا ما خام او د ماخستان په دې ټیم کې کله دا ټیم شو چې کله رال دروازه ټک ټکلا چې یا سید الوادي اې د کند سردار او مشره روزه د دوی وخزوا قضې وتویل څه کې ويره دامي يوم رسائي ورور دی محمد ابن مسلمه دی او دا زور وزما خاله مې راغلي دی وتویل موزه کینا وینور وزما ویل چې والله صوت يقطر منه دم قسم بالله چې دا څه आवाज دی چې د دین وینه تویږي ګوره د وینې څاڅ کې تویږي مور وزه په دې شپه باندې وې دی ویل چې ان الكريم ولو دعي بليل اجاب عزت من سړی ته د شپې ولې غوونه شي دا به وروزه او خلکو ته جواب ورکړي زه وروزه ما عزت من سړی ما وای زه سیده چې ویني د دونه جوش کله ورشه چې کله دا کعب بن اشرف وروته محمد ابن مسلمه سره ملاو شته د خوشبو لګولې و محمد ابن مسلمه ته شهره ډېر مزیدار خوشبو نه لګولې دی ته عندي اطيب نساء العرب وای ما په عربو کې د څه زنانه کړي دا چې هغه په عربو کې خاطر جوړون کړي او د څه خزمه په نکاح کې دا دې ته لري ډېر مزیدار خوشبو دی والدا راځل غاړي ته شو تاسو مولبی کو تاسو د راخته کا سره مولبی کو په دې راځل غاړي ته بکینو کب شب ولګو به بند منګزو کله د غاړي کندل راوسته دی محمد ابن مسلم او ته ویل چې مشره ډېر خيسته خوشبو دی لګولې دا روح له سم تازه کو ته دې به د اثر راخته کا جزي بي کما سم مزه کوي وای کله چې دا اثر راخته کا ملګرو ته ویلو چې کله ما کلک ونیو تاسو به گزارونه وکي وای کله چې محمد ابن مسلمه ته دا اثر راخته کا او هغه کې دا پنځه کلک کړلې دونکم وی او صحابه په گزارونه شروع کړه او دغه کې دا قلار کومړی ک او سترال او دا صحابه چې دا محمد ابن مسلمه د ملګری دا اوسین صحابه دا اوس د قبيلیو ځکه مدینه کې دوه قبيلې وي انصار صحابه اوسین او خزرجین ابن حجر رحمه الله لیکلي دي وای دا اوسین او خزرجین د څه لکه دوه ګډان نو کله چې به یو ګډه لکه دی وی قبيله یو قرباني وکړه یو کار به وکړه نو دی بلی به ځان سره چې لکه منګ شي چې موږ دا کار ونه کړ وای کله چې کعب بن اشرف محمد ابن مسلمه د قتل ک وای دی خزرجان د ځان سره ویل چې منګ تشي وکړه دی د قتل وکړه من قلاري ناسیو ولیکن دی د ځان سره ویل خزرجانو چې بلی موقع ته ګورو کبل مقرره دا کار به منګ کو وای نبی صلی الله علیه وسلم به صحابه را جمع کړه او توی ویلي چې دلته په حجاز کې یو بيدینه پیدا شوه دی یو کافر ابو رافع او انه قد اذى الله ورسوله دی ابو رافع الله ورسول ته zarar ورکړی دی او دا الله رسول پس خبرې کوي یو بل پیدای پکار دی یو ځوان پکار دی چې دی پس ورشه د دینم خلاص کی او د دې د سپید اخلاق دی کی وای عبد الله بن عتیق رضی الله عنه دا پاسې ده سنن بن مسعود رضی الله عنه پاسې ده او عبد الله بن انس او یو د صحابه نور پاسې ده دی ویل رسول الله دا کار به منګو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې سیدا د خزرجانو د قبیلینه صحابه کله دی ورله نو دا برافع یو غټ برجو یو غټه قلعه یو بلډینګ یو چې کله دې ته ورسېدل نو دی عبد الله بن عتیق د نور صحابه ته ویل چې تاسو دلته کینې ایثار شي زو ورزم د قلعه خواله معلومات کوم چې څه دي نو چې کله عبد الله بن عتیق رضی الله عنه راغی د قلعه د ګډ خواله ما خام ټیمو وای په دې ټیم کې ما په ځان باندې صادر راواچو او ما د خلکو د ملګرو کسانو چې راز تاسو ملګری ما وای دې پیرادار غږ وکړ الګه کڅوک نوځي نه دی وځي کني زدا ور بندوما وای ما په سر باندې صادر راواچوي سدي ګټ باندې ورننه وتلما ملګرو کې مول ځان وو و چې کله ورنه وتل مالته یو اخر ودنه وای په هغه کې زکین اسلمه وای دی پیرادار دا دروازې بند کړلې او چابي په یو ځای کې خدای چابي نه او مولا زی ولې د چرپ پلانې ځای کې خدای وای کله چې ما خوستن شدي نا وخت ټیم پرې ګپونه لګول او دا ټوخه مسخري کولې زبر ناسومه وای کله چې نا وخت شد نور خلک تلاړ
زور لما چابین چې کوم ځکه خو چابین مې راواغسلې یو دروازه مې کلاو کلا بلا تر دې پورې چې دی ابو رافع دی قلاته ورسېدل پاس دی چتا او چې کله وروخته ما دا شه د خزو په منځ کې پروتو وای ما تورتم ما نشم معلومه ولې چې کوم یو دی وسه وای ما دغه کو چې سید ابو رافع مشرا ابو رافع وای دی ویل چې امي کلویل مور دې تباشه په دیني مشپته څه چغي وي څه شور دې جوړ کړي دي کله چې مولا ځم معلوم کړه خبرو کې ورلم گزار مې کو کوی شي ست زخمی شو روغ نه لګیدا و چې کله زخمی شو आवाज مې تبدل کړ چې برافیا مشره څه چل وشو وای دی ویل چې څوک رانه وته دي په خبرو کې مولا به زم معلوم کړه و چې کله مې زول معلوم کړه بس ورلم اول ته مولا کارو که حق اصحابي مې کوي ته تر روان شوم چې کله روان شوم چابین هوای ما سوي یو دروازه مې ځان پسې بند کړه بلا تر دې پورې چې کله اخر تر ورسېدلم وای په دې ټیم کې سپومې وا او دلته یو پړوي ما ته پته نه و چې دا پړوي ده کنه اسمکه ده وای کله چې ما خکی خضر اسلام در وګرځیدلم او زما په خماته شوله وای لونګي مې راواغستله او پاغي مې د بخو تړله او دسه په قلاره د ملګرو خال ارالم چې کله ارالم د قسم او توګه چې د کار مې وکړ وای ملګرو دی عبد الله ابن عتیق رضی الله عنه ته ویل زی چې زو کار اسه وکړ وای عبد الله ابن عتیق ورته ویل چې قسم په الله تر هغه پورې د دې زینه نه زما تر څو پورې چې ما دا اعلان نه اوریدل چې برافع مردار شوی دی او منله دا اعلان چې مې نه اوریدل زنه زما وای کله چې سار شو کس وای د برش سر ته وخته وغږی وکړ چې انعي ابا رافع تاجر الحجاز د حجاز تاجر او د شام تاجر ابو رافع دا مردار شوی دی ومنله وای کله چې دا اعلان وکړ وای هغه نه پس منګرالو نبی صلی الله علیه وسلم خواته او نبی صلی الله علیه وسلم زما په خپل باندې لاس راکش کو وای دا خپل الله رب العالمین روغ کړنو دا د صحابه چې چا چې به رسول به عزت ورلاغه به ورسېدل دا غي ورمیک مې ماتو ولیکن نن مسلمانان چې صرف تاغیدا مد نظر صرف خېټه ګرځیدل دا چې د خېټه وسنګ سره ودل چې پیدا دا نظر د دیو دی نور ارڅ مسلمانانو نه پاتې دي د څه لپاره چې دا مسلمانان پیدا دي حالن کې د صحابه او ایمان ته وګوري سره ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته چا کنځلې وکړلې ابو بکر رضی الله عنه ته ویل چې ګوره تا خو ما ته کنځلې وکړې خیر دی او کدا کنځلې د زمان نبی ته کړې محمد صلی الله علیه وسلم ته قسم بالله چې دا ورمیک مثل ما ته و ختمولې می کزما رسول ته کنځلې کړې خیر دی ما ته وکا زه په نه خبره کې مزما رسول ته کنځلې ونه کې ګوره دی به د صحابه او د نبی صلی الله علیه وسلم دومره قدر کو دومره اهتمام به ولکو زکه دا الله رب العالمین لغوره کلیونه مسلمانانو لپاره کار دادي چې دغه د صحابه لاره وساري صحابه په روان شي نو الله رب العالمین دې منګلا د صحابه په لار باندې تک را نصیب کی او الله رب العالمین دې منګ او تاسو د هغه اسبابونه وساتي چې منګ په د جهنم داخلي ګوزه کنن منګ دوه اسباب ذکر یو هغه سبب هغه کفر او شرک دی چې انسان دا کفر او شرک کوي په دې باندې انسان جهنم ته داخليږي او چا چې د دین ځان وساته جنت ته داخل شي او دویم د رسول بی عزتی کول په دې باندې انسان د جهنم منځ ته داخليږي نو د دې اسبابونه د رب العالمین موږ وساتي ول رب العالمین دې په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله وصحبه